السلام علیکم دوستانو. زلزلې، مصیبتونه او آفتونه به ولې نه راځي؟ په روزمره ژوند کې موږ داسې خبرونه ګورو او له سترګو مو تېرېږي چې د انسان زړه ډېر خفه شي. نن در سره هم یو ډیره دردونکې واقعه شریکوم چې دا واقعه او کار د پاکستان په راولپنډۍ ښار د رته امرال یا ډوکرته په علاقه کې شوی دی چې یو 14 کلنې جینۍ سره 4 وحشیانو انسانانو د بیا ناروا زیاتي کولو نه وروسته د هغې لور هم پیدا شوې ده او په دغه وحشیانو کې یو 55 کلن سړی هم شامل دی. د دې دردونکې او رښتینې واقعې نه ځان خبرولو لپاره خامخا دا ویډیو تر اخره وګورئ، په ډیر څه به خبر شئ. د بي بي سي د یو راپورټ په وینا چې د جینۍ پلار ورسره خبرې کړي دي او ویلي دي چې د هغه ښځه 2 کاله وړاندې وفات شوې ده او بیا چې کله دویم واده وکړو نو د کورني مشکلاتو په وجه باندې به دویمه ښځه ترېنه اکثر خفه وه او په میاشتو به د خپلې مور کره خفه ناسته وه. په دې دوران کې د دې لور په کور کې یوازې وه او ویلي چې زه سرکاري نوکر یم، سهار د کوره ځم او ماښام بیا واپس کور ته راځم. د جینۍ پلار په خپلو خبرو کې ویلي دي چې اوس یې لور د 8 میاشتو حامله ده، خو چې کله هغه د 6 میاشتو حامله وه نو په هغه دوران کې ورته معلومات شوی و چې لور سره ناروا زیاتې شروع شوې دی، ځکه چې په هغه دوران کې د هغې په خېټه کې درد شوی و او هغه یې هسپتال ته وړې وه. ویلي چې اول موږ فکر کوو چې دا د معدې مسله ده او د دوای سره به دا بالکل ښه شي، خو د الټراساوند د رپورټ راتلو سره ډاکټر زه راوغوښتم او راته وویل چې ستا لور د 6 میاشتو حامله ده. د هغې نه وروسته وایي چې په ما باندې سر وګرځېدو او د جینۍ پلار په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ما د هغه 4 محلهدارو یعنی ګاونډیانو په خلاف FIR او مقدمه درج کړه چې زما په لور باندې بیا ناروا زیاتې کړی و. په راپورټ کې ویل شوي دي چې د جون په 2019 کال کې په لومبي ځل باندې یو ملزم د دغه جینۍ کور ته را داخل شوی و چې کله دغه جینۍ په کور کې یوازې وه او ناروا زیاتې ورسره کړی و. د دې واقعې نه څو ورځې وروسته هغه بیا دوباره د خپل یو ملګري سره د همدوی کور ته راغی او بیا یې دې جینۍ ته د وژلو دمکي ورکړه او د هغې نه وروسته یې ورسره دوباره ناروا زیاتې وکړو. په راپورټ کې زیاته شوې ده چې د دې واقعې نه وروسته یو 2 نورو ګاونډیانو هم دې جینۍ ته د بلیک میل کولو او په کلي کې د شرمولو دمکیانې ورکولې چې د هغې نه وروسته جینۍ مجبوره شوه او هغوی سره هم ناروا زیاتي کولو ته غاړه ایښې وه چې د هغې نه وروسته یې پلار پرې هم خبر شوی و. د جینۍ پلار په خپلو خبرو کې دا الزام هم لګوي چې په ناروا زیاتي کوونکو کې یو د پوخ عمر سړی هم شامل دی چې 55 کاله عمر یې دی، 2 18 کلن هلکان دي او یو پکې 14 کلن هلک شامل دی. د راولپنډۍ پولیسو مشر مظهر اقبال په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د ناروا زیاتي ښکار د دغه جینۍ میډیکل چیک اپ هم شوی دی او پولیسو دغه ملزمان نیولي دي او د هغوی نه تفتیش شروع دی، یعنی د هغوی نه معلومات کیږي. د دې جینۍ ترور هم بي بي سي سره په خبرو کې ویلي دي چې ما څو ځل دې جینۍ سره ملاقات کړی دی خو ما ته نه ده محسوسه شوې چې دا جینۍ حامله ده. دغه ماشومه ډیره زیاته ویرېدلې وه او د هغې په پرایویټ اسپتال کې علاج شروع دی. د جینۍ پلار دا هم ویلي دي چې د ملزمانو د کورنیو د اړخ نه موږ ته مسلسل دمکي راکول کیږي او موږ ویرول کیږو او زه د خپل ځان او د خپلې لور د سکیورټي باره کې ډیر زیات پریشان یم او هغه غواړي چې زما لور د ښځو د تحفظ په یوه اداره کې وساتل شي. دوستانو دا یو ډیر دردونکی خبر چې تاسو سره مو شریک رښتیا هم په داسې خبرونو د انسان زړه ودردېږي. الله تعالی دې داسې خلکو ته سخته سزا ورکړي چې پردی تور سرې په قراره نه پرېږدي او ناروا زیاتي او ظلم ورسره کوي. زمونږ خلک بیا اکثر دا وایي چې الله پاک په موږ باندې ولې عذابونه راولي. نو دوستانو تر څو پورې چې داسې حالات شروع وي نو د الله پاک نه موږ تاسو په کومه خوله باندې د رحم دعا وکړو. اگر که الله پاک ډیر رحیم او کریم ذات دی خو تر څو پورې چې موږ تاسو او ټولو مسلمانانو ځانونه نه وي سم کړي نو هیڅکله هم حالات نه سمیږي. الله پاک دې موږ تاسو او ټولو مسلمانانو ته د نیک عمل کولو توفیق را نصیب کړي او خدای پاک دې موږ تاسو له داسې شرمونکي او دردونکي حالت نه وساتي. آمین. دوستانو ډیره مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره وکتله. لایک یې کړئ او خان کلیک چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.